د ژوند محفل کې د جابر د کیسې رد مې وکړ لکه چې حد مې وکړ د ژوند محفل کې د جابر د کیسې رد مې وکړ لکه چې حد مې وکړ اوس راته وګورئ تر نیم اسمانه قد مې وکړ لکه چې حد مې وکړ مننه او تا خو وژلی ومه تا فنا کړی ومه ورک تې ګڼلی ومه تا خو وژلی ومه تا فنا کړی ومه ورک ته ګڼلی ومه زه بیرته راغلم او په دې کوڅو آمد مې وکړ لکه چې حد مې وکړ او تا خو وژلی ومه تا فنا کړی ومه ورک ته ګڼلی ومه زه بیرته راغلم او په دې کوڅو آمد مې وکړ لکه چې حد مې وکړ اوس راته وګورئ تر نیم اسمانه قد مې وکړ لکه چې حد مې وکړ او فرید صاحب بل بند چې ژوند د غمونو نوم دی د ازمیختونو نوم دی د ارمانونو نوم دی ژوند د غمونو نوم دی د ازمیختونو نوم دی د ارمانونو نوم دی ځکه له دغې قاعدې سره بلد مې وکړ لکه چې حد مې وکړ اوس راته وګورئ تر نیم اسمانه قد مې وکړ او مستانه صاحب بل بندو چې ستا اطاعت تی وشي لږ شان خدمت تی وشي په هر صورت تی وشي ستا اطاعت تی وشي لږ شان خدمت تی وشي په هر صورت تی وشي د یارۍ سوال درته اشنا په دې مقصد مې وکړه لکه چې حد مې وکړه اوس راته وګورئ تر نیم اسمانه قد مې وکړه او اخیر بند و چې که غریبۍ کې ومه بلها نیستۍ کې ومه غم د ډوډۍ کې ومه که غریبۍ کې ومه بلها نیستۍ کې ومه غم د ډوډۍ کې ومه خو هر کتاب له دکانداره مجلد مې وکړه لکه چې حد مې وکړه اوس راته وګورئ تر نیم اسمانه قد مې وکړه یو وړوکی نظم فرید صاحب ته نظر چې له نن نه څو کلونه مخکې کاکا له نن نه څو کلونه مخکې کاکا زما د جشو په چاودنه کې مړ ما ته مې مور دغه خبره وکړه ته سکول ته درومه او سبق ووایه له تا نه جوړ چې زوی لوی سړی شي له نن نه څو کلونه مخکې کاکا زما د جشو په چاودنه کې مړ ما ته مې مور دغه خبره وکړه ته سکول ته درومه او سبق ووایه له تا نه جوړ چې زویه لوی سړی شي مور مې د خان په کور کې لوښي وینځل مور مې د خان په کور کې لوښي وینځل زمونږ د خان کور څه بلا ښکلی و ما به مې مور ته دا کیسه کوله له ما نه جوړ چې کله لوی سړی شي زه به هم تا ته داسې کور جوړوم ما به مې مور ته دا کیسه کوله له ما نه جوړ چې کله لوی سړی شي زه به هم تا ته داسې کور جوړوم یوه ورځ زمونږ کور ته غنه کېښوه یو ورځ به مونږ کور ته غنه کېښوه زه سکول ته لاړم مور د خان کرمې دویم پیرډ کې ناڅاپي درس شولو بیا په ځان پوه نه شوم چې څه چل وشو خو چې په هوش وم هسپتال کې ومه دغه یو لاس مې په اوږه کې کټ و دویم پیرډ کې ناڅاپي درس شولو بیا په ځان پوه نه شوم چې څه چل وشو خو چې په هوش وم هسپتال کې ومه دغه یو لاس مې په اوږه کې کټ و زه په ژړا شوم ما ویل لاس مې څه شو زه په ژړا شوم ما ویل لاس مې څه شو ډاکټر ویل چې دا به بیا پیدا شي د یو څو ورځو پس چې راغلم کور ته زما ابۍ زمونږ په کور کې نه وه زه پسې لاړم د خان بنګلې ته نو خان ویل چې مور ستا حال ولیدو نو هغه لاړه له دنیا یې پرېښوه د یو څو ورځو پس چې راغلم کور ته زما ابۍ زمونږ په کور کې نه وه زه پسې لاړم د خان بنګلې ته نو خان ویل چې مور ستا حال ولیدو نو هغه لاړه له دنیا یې پرېښوه ما په ژړا ژړا تپوس وکړو ترې زما ابۍ به بیرته کله راځي او زما د لاس به پیدا کېږي کله ما په ژړا ژړا تپوس وکړو ترې زما ابۍ به بیرته کله راځي او زما د لاس به پیدا کېږي کله نو خان ویل مور به دې راشي سبا او ته ژاړه ما تاله به لاس هم راوړي خو زما مور هم بې وفا وخته زمونږ خان هم دروغجن سړی و هغه ډاکټر هم رښتیا نه وویلي نه مې مور راغله نه مې لاس پیدا شو خو زما مور هم بې وفا وخته زمونږ خان هم دروغجن سړی و هغه ډاکټر هم رښتیا نه وویلي نه مې مور راغله نه مې لاس پیدا شو خو کاکا تا نه یو پوښتنه کوم ته به دروغ نه وایې د هغو په شان خو کاکا تا نه یو پوښتنه کوم ته به دروغ نه وایې د هغو په شان زه مزمله غرې ونیولی شومه ما ویل بچیه وایه څه پوښتنه ویل یې چا چې لاس اوږه کې کټ وي هغه سړی به لوی سړی جوړ شي هغه سړی به لوی سړی جوړ شي